دغه ورځو کې دینداري کول او په دین باندې صبر کول سکروټه په لاس کې نیول دي. دا زموږ د ورځې ده. زه درته یو حدیث ذکر کوم چې دا زړه م خوشحاله شي او دا تحفه وي صحیح نن دې درس ته. دا حدیث امام طبراني راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من ورائکم ایام الصبر. صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مخې ته ورځې را روانې دي د صبر. څه مطلب دی صبر ورځې؟ یعنی صبر به ډېر کول پکاري. المتمسک فیهن یومئذ وګو ته کېدې خوشحالۍ ته په دغه ورځو کې د صبر د ورځې فتنې چې به ډېرې شي او دا مسلې به ډېرې شي او بېدیني به عامه شي. په دغه ورځو کې چې څوک صبر وکړي او خپل دین راونیسي الله به له اجر ورکوي بمثل ما انتم علیه. څوک چې ستاسو لار راونیسي یعنې چا چې د صحابه کرام لار راونیو د اجر د هغوی دپاره دی کاجر 50 منکم. لکه یو سړي چې عمل وکړو الله به له ستاسو د 50 عمر اجر ورکوي. یو کس عمل وکړو اجر یې څومره دی؟ د 50 د صحابه کرامو د عمل اجر دی. هغو ته یا رسول الله د 50 د هغوی نه که زموږ نه؟ وی نه بل منکم تاسو کې. یو روایت کې راځي دا پسې د هغې نه مخکې شه اجر 50 شهیدا منکم. د دغه فتنو په دې دور کې او د صبر په دې ورځو کې چې چا صبر وکړو او لار د پیغمبر مضبوطه راونیوه الله به له د 50 شهیدانو صحابه کرامو اجر ورکوي. واوره 50 صحابه کرام شهیدان جعلنا الله منهم. الله دې موږ هم دغه کې شمار کړي. امام ابو داود امام ترمذي هغه حدیث داسې دی ان من ورائکم ایاما مخې ته ورځې را روانې دي الصبر فیهن مثل القبض على الجمر. په دغه ورځو کې دینداري کول او په دین باندې صبر کول سکروټه په لاس کې نیول دي. دا زموږ د ورځې ده. دینداري ورب الکعبه سکروټه په لاس کې نیولي داسې ګران شوي دي. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فهذا ورځو کې په دین باندې عمل کوونکي لره ستاسو د 50 کسانو اجر به میلاویږي. خوشحالي حدیث دی که نه؟ خو اهمه خبره پکې څه ده؟ الصبر